السلام علیکم دوستانو، اسانه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ټولو ته ښه کلی وایو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو په تن وي. دا ویډیو د ټولو لپاره ډېره ضروري او مهمه ویډیو ده، په دې هیله چې ټول یې وګورئ او فایده ترې واخلئ، ځکه په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د اډسينس د ویریفای په اړه معلومات درکوو. نو دوستانو، که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو همدا اوس د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او د لږ ځنډ وروسته د بیل آیکن هم ورسره کلیک کړئ، تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې له نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي. او بله خبره دا، که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوه نو د ویډیو لاندې په لایک بټن ضرور در سره کلیک وکړئ، او که کومه غوښتنه مو لرله نو کمنټ کې موږ ته پرېږدئ. نو ورځو په ویډیو پیل کوو چې څنګه د اډسينس اکاونټ ویریفای کیږي او که نه. له موږ څخه ډیری دوستانو په وټساپ کې پوښتنې کړي چې آیا په افغانستان کې اډسينس ویریفای کیږي؟ هو دوستانو، په افغانستان کې اډسينس ویریفای کیږي او هغه هم ډیر په اسانه. مخکې به په ډیر وخت کې ویریفای کېده، اوس دا کار ډیر اسانه شوی او په لنډه موده کې تاسو کولی شئ خپل اډسينس اکاونټ ویریفای کړئ. په یو میاشت چې ډیر شي، یوه نیمه میاشت کې تاسو کولی شئ خپل پین کوډ له ګوګل اډسينس څخه ترلاسه کړئ. ګوګل اډسينس پین د ترلاسه کولو لپاره به تاسو په اډرس کې داسې ادرسونه ورکړئ چې په هغه ادرسونه د پوسټخانې والا ریچ کولی شي، یعنې هغې ته لاسرسی ولري. خو بیا هم که لاسرسی ورته ونه لري، تاسو د هغې ځای ډېر لرې یاستئ، نو تاسو خپله لږ زحمت وباسئ او د پوسټ خانې ته لاړ شئ. هلته د یوه نیمه میاشت کې به ستاسو پین راغلی وي. په د جمعې خالي په ورځ ورځئ او هلته پوښتنه کوئ. په جمعه کې یو ورځ ورځئ او وګورئ چې ستاسو پین کوډ راغلی او که نه. دا پرون ما دا 20 ورځې کېږي چې خپل ریکویسټ ورلېږلی د ګوګل اډسينس کمپنۍ ته چې ما ته پین کوډ راولېږي، خو 20 ورځې لږ کمه موده ده. نو زه پرون د پوسټ خانې ته لاړم، هلته مې وکتل خو زما پین کوډ نه و راغلی، خو د ډېرو دوستانو نور پین کوډونه راغلي وو. د پوسټ خانې والا راته ویل دا خو ډېره موده کېږي چې دا راغلي، خو ویل څوک یې پوښتنه نه کوي. په دې هیله چې د هغو دوستانو چې ریکویسټ یې کړی او پین کوډ ته په تمه وي، نو لاړ دې شي پوسټ خانې ته او د پوسټ خانې والا سره دې وګوري چې ستاسو په نوم پین کوډ راغلی او که نه. که د پوسټ خانې په اړه معلومات غواړئ نو بیا ما ته د واټساپ په نمبر شخصي میسیج وکړئ، نو زه به درته معلومات درکړم. هلته ورشئ، ډېر پین کوډونه راغلي وو، کېدای شي ستاسو پین کوډ پکې هم موجود وي، خو زما د پین کوډ چې ډېره کمه موده شوې وه، 20 ورځې وې، نو نه و راغلی. نو زه به بیا ورځم او بیا به ګورم چې آیا زما پین کوډ راغلی او که نه. که راغلی و نو رااخلم او بیا یې تاسو ته ښایم چې دا دی زما پین کوډ چې ننګرهار افغانستان ته، یعنې افغانستان کې ننګرهار ته راغلی و. د هغه دوستانو د پوښتنې ځواب هم دی چې په افغانستان کې اډسينس ویریفای کېږي او که نه. نو ډېری اډسينس اکاونټ پین کوډونه ما ولیدل چې هلته راغلي وو، نو هغه پوسټ خانې والا ویل چې دا خو ډېر وخت راغلی، خو څوک یې پوښتنه نه کوي. نو د دوی به په کار نه وي چې پوښتنه یې نه کوي. خو که دا ویډیو څوک ګوري او ریکویسټ یې کړی وي، نو لاړ دې شي د ننګرهار که څوک وي نو ور دې شي او خپل پین کوډ دې ترلاسه کړي چې بېرته یې د ګوګل اډسينس کمپنۍ ته ونه لېږي. هغوی وایي که میاشت کې چا پوښتنه ونه کړه موږ یې بېرته ورلېږو. نو له دې ښه ده چې ورشئ او خپل پین کوډ له هغه ځایه ترلاسه کړئ. نو دوستانو، له دې ویرېږئ مه چې افغانستان کې اډسينس نه ویریفای کېږي. دا هسې خوشي خبره ده. تاسو خپل ارننګ له ادامه ورکړئ او له ګوګل اډمو بلاګر یوټیوب څخه خپلو پیسو ګټلو ته ادامه ورکړئ، تر څو مو چې اډسينس ویریفای کېږي تر هغه به تاسو ډېر څه کړي وي، ډېرې پیسې به مو ګټلې وي. نو دا کله مو چې اډسينس ویریفای شي، نو تاسو کولی شئ چې بانک د خپلې پیسې ولېږئ او له بانک څخه یې بیا خپله راواخلئ. نو دوستانو، دا چانس ترلاسه مه ورکوئ او خپل ریکویسټ ورولېږئ که ریکویسټ مو نه وي لېږلی، او خپل پین کوډونه ترلاسه کړئ تر څو اډسينس ویریفای کړئ.
که چا زمونږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس د همدې ویډیو لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د لږ ځنډ وروسته ورسره د بیل آیکن هم کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې له تاسو د نورو مخکې تاسو ته در ورسیږي. او دوستان یو ضروري خبره ده چې زموږ د یوټیوب چینل نوی دی نو ضروري درسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې څومره ګروپونه په وټساپ کې یا فیسبوک کې نو ضروري پکې ور شیر کړئ تر څو نور دوستان هم خبر شي او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا مهمه او ضروري ویډیو وګوري. مننه په دې هیله چې خپل پین کوډونه ډېر ژر او په لنډه موده کې ترلاسه کړي او خپل اډسينس ویریفای کړي او په کور دننه په لږ هاو روپۍ وګټئ. ستاسو د بریا په هیله ستاسو ورور. اسانه زده کړه روښانه زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.